په ختیځ ننګرهار کې په دې وروستیو کې سوداګرو د چرګانو روزنې صنعت ته زیاته پاملرنه اړولې چې له امله یې اوس په ننګرهار کې د چرګانو روزنې شاوخوا 3000 فارمونه شتون لري چې پکې نږدې 80,000 واړه چرګوړي تر روزنې لاندې دي. د یادو فارمونو خاوندان په کور دننه د یو ورځنیو چرګوړو د تولید نشتون اندېښمن کړي او وایي چې دوی خپلو فارمونو ته یو ورځني چرګوړي له ګاونډي هیواد پاکستان واردوي چې په ډیره لوړه بیه ورته تمامېږي. پاکستان موږ ته داسې شی رالیږي چې هغه هلته څوک نه اچوي، هغه بیکاره شی چې دغه افغانستان ته رالیږي. نو کله که بیا چیرته د پاکستان چرګان بند شي، د غوښین چرګانې، نو بیا قیمتونه دلته ښیي، او که چیرته پاکستان بیا خپل چرګان دلته را انتقالوي نو هغې وخت کې بیا زموږ د چرګانو ریټونه کمیږي. فلحال خو زموږ ستونزې د یو ورځني چرګوړي ستونزه ده چې دلته په کافي اندازه کې چریان او بریډر فارمونه نشته او له خارجي هیواد پاکستان څخه راواردوو چې ډېرې ستونزې داسې د لارې د بندېدو ستونزې دي، همداسې د ترانسپورټ ستونزې دي، د راوړلو په مهال چرګوړی ضعیفه کېږي، کمزوری چرګوړی فارم ته رسېږي په هغه معیار باندې چې مثال فارم کې ښه رشد وکړي په هغه اندازه باندې دلته موږ ته نه رسېږي. له بلې خوا په ننګرهار کې د فارمونو د اتحادیې مشر امیر محمد وایي چې دولت له دوی سره په دې برخه کې هیڅ ډول مرسته او همکاري نه ده کړې. دولت موږ سره څه نه ده کړی، موږ سره هیڅ دغه یو دفتر را کړی دی د دولت د ریاست زراعت د خوا نه، که نور ارګانونه دي د دولت اوس دغه اکاډف 4 وزارتونو پروژه ده، خو دوی په خپل سر لګیا دي، موږ نه پوښتنه کوي نه چې ستاسو څه مشکلات دی څه هغه لرئ، نو موږ سره هیڅ هغه نه لري ارتباطات. د یادونې وړ ده چې په هیواد کې د دې صنعت وړ شرایطو سره بیا هم په بازارونو کې خارجي تولیدات ډېر تر سترګو کېږي.